بسم الله الرحمن الرحیم. د خلک او چارواکي خبرونه قدرمن اوریدونکو سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ او جوړ به قدرمن اوریدونکو صحت وزارت ویان خغله شرافت زمان را سره ده ان شاء الله. هغه پوښتنه چې قدرمن اوریدونکو تاسو د رادیو د لارې کړې وي هغه مونږه د صحت وزارت د ویان صاحب سره شریکو در سم خاطه است خراغلاس وي ستړي مشه په خیر اغله ډیره زیاته مننه تاسو هم خراغلاس وي کورمو ده قدرمن ډاکټر صاحب محترم پیل لامدې ځای کو چې لومړی د کډوالو لپاره څومره صحي خدمات تاسو په کار باندې چولې لنیک مرغه هغه هوادوال چې د نور هوادونو څخه راځي د غوي لپاره مکمله مدګی نیول شوې ده په صفر نقطو کې او په فرضي کار خبرونه څومره چې هلته زموږه هوادوال د نور هوادونو څخه یا په ایران څخه یا هم د پاکستان څخه په جبري توګه شړل کیږي هم را لېږل کیږي د غوي لپاره بیلابیل روغتي مراکز جوړ شوي دي همدارنګه د واکسین خدمات هم ورته جریان لري په تیر کال کې یوازې د 1,50,000 په شاوخوا کې روغتي خدمات وړاندې شوي دي همدارنګه صحي تعلیمات هم ورته وړاندې شوي دي د معافیت د برخې د واکسین د برخې خدمات هم ورته جریان لري دې ترڅنګ یو څه چې ډیر زیات اړین وي ځکه چې په سفرونو کې دغه سفرونه اکثریت داسې حالتونو کې رامنځته کیږي چې دغه هوادونو نور په جبري توګه په ناڅاپي ډول باندې راوستل کیږي د مور او ماشوم لپاره خدمات دي تیر کال تقریبا 300 په شاوخوا کې لمک سره په بلابیلو برخو کې د هواد کاغه د ایران له لوري دي هم د پاکستان له لوري دي الته د ولادي خدمات هم ورته وړاندې شوي دي څومره سي ټیمونه الته کار کوي کدی برخه باندې سره وغږیږي نږدې 115 تنه زموږ یوازې د هرات اسلام قلعه په بندر باندې هلته په خدماتو باندې بخو دي همدارنګه 12 روغتي مراکز په تورخم کې فعال دي چې هلته د مور او ماشوم د خدمات ترڅنګ نور روغتي خدمات هم وړاندې کوي د دې ترڅنګ د امبولانسي خدمات په اړه مراته وغږیږي چې مطلب د کډوال لزید لر زینو څخه بل خصوص د ډېر مودې هغه خلک چې دیش کال څلويخ کال په نور هوادونو کې تیر کړي وي د خامخا طبعا یو طبيعي پیښه رامنځته کیږي ناروغي دي ځینې نور مشکلات دي په صحي برخه کې د امبولانس په خدماتو کراته وغږیږي څومره خدمات الته یا څومره امبولانسونه الته ځای شوي یقینا د امبولانس خدمات الته ډیر زیات اړین وي ځکه اکثریت د ناروغانو چې هغه وخیم ناروغان یو د امبولانس خدمات ته اړتیا لري اسلام قلعه کې هم زموږ بیلابیل امبولانسونه هلته په خدماتو باندې بخو دي همدارنګه په تورخم کې هم زموږ د ایمرجنسي امبولانسونه هلته خدمت باندې بخو دي ان شاء الله کوم ستونزه د سلوې نشته چې البته وخیم موضوع وي دې ترڅنګ یو څه ډیر زیات مهم دي هغه د یادونې ور دي یوازې په صفر نقطو منګه د هوادوال لپاره خدمات نه وړاندې کوي البته کله چې دوی بیرته ځای پر ځای کېږي د هواد په داخل کې د غوي لپاره مزانګړي شل روغتي مراکز په نظر کې نیولې شي د کډوالو عالی کمشنري په مرسته باندې ان شاء الله سکل جوړیږي تقریبا 15 جوړ شول د په هغه ساحاتو کې چې الته د بیرته راستنیدونکو هوادوالو اندازه زیاته ده د بیلګې په ډول په ختیځه حوزه کې په لغمان کې په کونړ کې په ننګرهار کې په کوم ساحاتو کې دوی ځای پر ځای شوي دي همدارنګه په لوګر ولایت کې د ټول لپاره الته نوي روغتي مراکز جوړیږي یعنی په عموم کې د بیرته راستنیدونکو هوادوالو لپاره ځانګړي پاملرنه شوې ده کاغه په د راستنیدو پر مهال باندې وي هم بیرته د زپر زکیدو څخه ورسته وي یو موضوع بل چې کله ځینې دغه کډوال چې خپل وطن ته راستنیږي د یو ګډ ځن روس خپل وطن ته راستنیږي دا خامخا د یو رواني فشار سره مخامخ وي په روانشناسي برخه کې یا ام ایچ پی سي کونسلینګ برخه کې تاسو کوم خدمات کړي موږ هلته په صفر نقطو هم دا خدمات لرو البته هلته د رواني مشاوري خدمات هم وي رهنمایي هم ورته کیږي البته چاپي مواد هم ورته ویشل کیږي همدارنګه دې ترڅنګ زموږ د هیواد په ټولو جامع روغتي مراکز کې تقریبا 350 په شاوخوا کې موږ هلته رواني مشاورین هم لرو ډاکټر صاحبان هم په دغه برخه روزل شوي د خدمات وړاندې کوي مننه د صحي ټیمونو ترڅنګ مؤسسات شته یقینا موږ سره په اسلام قلعه کې همدارنګه په تورخم کې او په نورو ساحاتو کې هم خیریه مؤسسات هم له موږ سره په کار باندې بوخت دي همدارنګه د نړیوالو مؤسساتو لوري چې کوم یو تمویل کیږي هغه مؤسسات هم را سره په کار باندې بوخت دي ډیره مننه د کډوالو په برخه کې ولست خلکو ته څه پیغام د ټولو هوادوالو څخه مهیله ده چې د خلک زموږ د استاد د وجود برخه ده زموږ استاد د ټولنې څخه دی خو البته بدبختانه چې په تیرو شلو کالو کې هم د تیرو څلور لسیزو ناخوالو لکبل د هواد څخه مهاجر شوی ول کډوال ول دوی باید موږ سره چې دلته بیرته ټولنې ته راځي داسې وګڼو چې زموږ خپل ورونه خويندې دي او د دوی لپاره هغه څه چې اړتیاوي دي لارښوونې دي په دغه برخه کې باید په یو برخه کې هم د ریښ ورڅخه ونه کوو ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو دا خلک او چارواکي خبرونه په خبرونه کې را سره د صحت وزارت خغلی ویان شرافت زمانو تاسو خبري واوري تر بیا په الله تعالی سپارم خو وخت علامه ملش